نوال خوشاله دی چې ځوانانو ته چانس ورکول کېږي، خو ممکن ځینې دا پوښتنه هم وکړي چې ولې دومره ډېر ځوانان په یو وار په سکواډ کې؟ بالکل که تاسو وګورئ همدغه ځوانان په داخلي لوبو کې ښه پرفارمنس لري، ښې لوبې کړي دي. په 19 کلنه لوبډله کې هم زیاتره لوبېدلي دي چې ښې لوبې کړي دي. نو د دوی دغه پرفارمنس او بل وجه چې ده هغه دوی د افغانستان 10 یا 12 آینده کلونو د افغانستان کرکټ دوی په لاس کې ده، یعنې دوی د موږ آینده هم دي. نو د همدغه وجه وه چې ځوانانو باندې ډېره توجه شوې ده او دوی به انشاءالله افغانستان لپاره په آینده کې هم ښې لوبې کوي. نو په ځوانانو خو ډاډه یاست، مګر د سکواډ په ترکیب کې ځینې مجرب لوبغاړي هم شته. د مجربو لوبغاړو، د کمو مجربو لوبغاړو او د ځوانانو دغه ترکیب څنګه ارزوئ تاسې خپله د کپټان؟ ډېر ښه ده ماشاءالله، ځکه دغه سینیر لوبغاړي هم چې په لوبډله کې نو دغه ځوانانو باندې ډېر فشار هم نه او ځوانانو لوبغاړو ته هم د یو څه زده کولو د دې سینیر لوبغاړو نه یو د زده کړې یو ښه فرصت وي دوی لپاره. نو زه ډېر زیات خوشحاله یم چې ځوانان هم راسره دي او سینیر لوبغاړي هم په لوبډله کې راسره دي. له هالند سره څه موده مخکې لوبې وې په قطر کې، افغانستان کوربه و او تاسو په اول ځل د افغانستان د ملي لوبډلې په نړیوال لوبه کې د ملي لوبډلې کپتاني وکړه. هلته مو تجربه څنګه وه؟ غټ فرق مو احساس کړ چې یو عادي لوبغاړی ټیم کې او که نه چې بیا کپتان شي؟ ډېر فرق خو د دې دواړو ترمنځ که فرق نه و پکې؟ فرق یې ځکه چې کله ته یو عادي لوبغاړي په حیث لوبه کوې تا سره به د ملک غم هم وي، خو ډېر زیات به ته هغه خپل شخصي پرفارمنس باندې توجه دي او کوشش کوې چې خپله شخصي ښه لوبه وکړې د لوبډلې لپاره. خو چې کله ته کپټن شې نو د کپټنسي نه بعد تا هر اړخ ته فکر یي، هر اړخ سنجې او یوازې خپل پرفارمنس نه بلکې د ټولې لوبډلې پرفارمنس ته به هم ګورې. نو